د حجاب او تبرج مناظره. جامو ته ودرېده چې کومه جوړه خوښه کړي. د خاوند په ملتیا مدرسې ته ځي. هغه په یو کتابتون کې کار کوي. هو، اسما د مدینې جامې راواخیستې. د اندارې مخ ته ودرېده او ځان سنبالوي. محمد ورغږ کړ: اسما ژر کوه چې د درس دی ناوخته شو. اسما ځواب ورکړ: سمه ده محمد، حجاب می پتن کړ، فقط چې محکم یې کړم. دواړه جوړه تر پوري ښځینه او مدرسې پورې د درس لپاره لاړل. د درس موضوع یې فتوا او دا چې د مؤمنانو میندې څنګه پاکلمنې، سپېڅلې او له هر راز چټلیو صفاوي. د درس په جریان کې د ډیرو صحابیاتو د پاکۍ بیلګې هم وړاندې شوې. رښتیا چې د نن درس ډیر جالب و. زړونه ورته نڅېدل او عقل ترېنه ګرد چاپېره ګرځېده چې دغسې د عفت په اسمان کې ځوړند د پاک، صاف او سنګین ستوري ترلاسه کړي. د درس له پوره کېدو سره اسما بهر په موټر کې د محمد راتګ ته انتظار کوي. وخت د ماخستن 10 بجې کېدونکې وې. اسما د ښار په رڼاګانو کې د هغو ښځو څېرې کتلې چې د موټر مخې ته یوه بله خوا تېرېدې. د هېڅ یوې په مخ کې خیر ونه لید. هر یوه یې په داسې حالت کې لیده چې مخ به یې په رنګ پوډرو او سرخۍ لړلی و. ویښتان به یې بربنډ و. په کومه خوا به چې باد اړول هماغه خوا به اوښتل. اسما په همدغه حالت کې و چې یو منظر یې ولید. داسې منظر چې باور یې نه کېده. هغه مروه وه، د اسما د وخت ملګرې. هغه چې د لیسې پوره پړاو یې یو ځای ته کړی و. مروه د یو ځوان سره ولاړه ده. خبرې ورسره کوي، کټ کټ سره خاندي. بیا په ملا باندې یوه بله خوا کږه شي. د اسما حوصلې ځواب ورکړ. خپله د وخت ملګري یې په دغسې ناورین نه وه پیرزو. غوښتل یې خبره ورسره وکړي، مګر څنګه؟ له هغې سره خو هماغه سپک انسان ولاړ دی. څه وخت فکر وکړ، بیا یې په زړه کې یو څه ور وګرځېد. اسما موبایل راویست او د خپلې ملګرې مروه د نمبرو پلټنه یې پیل کړه. اسما ته وریاده شوې وه چې مروه ته خپل پلار د هغې د بریالیتوب سره د جایزې په توګه موبایل اخیستی و او هغې اسما ته خپله شمیره ورکړې وه. اسما انتظار وکړ. مروه خپل موبایل راویست او ځواب یې ورکړ. مروه وویل: هلو، څوک یاست؟ اسما په داسې حالت کې چې له پیښې لیدلو سخته حیرانه وه وویل: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه اسما یم، ستا ملګرې، هغه ملګري چې د لیسې تعلیمي پړاو مو یو ځای و. مروه په داسې حالت کې چې په مخ یې حیرانتیا خوره وه ځواب ورکړ: اسما؟ کوم اسما؟ اسما وویل: هغه ستا د درس ملګري اسما. اسما یو یادګاري منظر ور یاد کړ. مروه چیغه کړه: اسما، ښه راغلې، هر کله راشي. تر څه پورې در یاده شوم؟ اسما وویل: همدا اوس مخکې وګوره. مروه یوې بلې خوا وکتل. یوازې یو موټر یې تر سترګو شو. هلته یو حجاب کړې میرمن پکې ناسته ده. اسما وویل: زه همدغه یم، په موټر کې یم، که زما خوا ته راشي. مروه چې اسما په داسې حالت کې ولید ټکان یې وخوړ. له ځان سره یې وویل: په اسما څه شوي؟ شاید کورنۍ مجبوره کړې وي چې دا توره کڅوړه پر سر خوره کړي. کله چې مروه د موټر خوا ته راغله، اسما ورغاړې وته. روغبړ یې ورسره وکړه او خبرې یې پیل کړې. بیا مروه له اسما سره ژمنه وکړه چې سبا به د اسما په کور کې ملاقات او ګپ شپ لګوي. اسما درس ورکړ. هو، مروه یو بل ټکان وخوړ. کله چې د اسما په واده خبره شوه، سره له دې چې دوی دواړې همزولې وې، حال دا چې دې ته د دې د ښایست، عقل او فصاحت په اړه ډېر څه ویل شوي وو، خو بیا هم هغه بې واده پاتې وه. دا هر څه یې په ذهن کې راګرځېدل کله چې اسما له خپل خاوند سره د کور په خوا روانه شوه او هغه په ځای پاتې شوه. کور ته په لاره اسما بیا د خپلې ملګرې څېره په ذهن کې راګرځوله. د هغې ناوړه حالت یې تر سترګو کېده. مروه چې پوهنتون ته تلله په داسې حالت کې نه وه. مروه له لیسې نه پوهنتون ته د شریعت څانګې ته تللې وه. هغه وخت مروه هم تر یوې اندازې شرعي حجاب په تن کاوه. مګر څه چې اسما اوس ولیدل، بربنډ بدن او نیمه جامه، زړه یې نه اخیسته چې دا د مروه وي. مروه خپل مخ په مختلفو سرخۍ او پوډرو لړلی و. ویښتان یې بربنډ و چې د بدپیلو په سینګار ځای کې خپل بدن او ویښتان سنبال کړي وو. اوس اسما د خپلې ملګري نیملوڅې جامې، معطر بدن او رنګین منظر بیا ور یادوي. اسما چې کور ته ورسېده په فکرونو کې ډوبه ده چې سبا به د ژوند له ملګري سره
څنګه او له کومه ځایه پیلوي؟